رسول الله ته یو ځل زنانه روغله، هغې شکایت وکړی د الله رسوله وسوسې یمه په زړه کې راته بدې بدې وسوسې رودرومي او د دنیا غمونه دي په مو باندې غمونو کې ډوبه یم او په بدن کې مې داسې بیماریونې دي چې د هغه په علاج نه پوهېږم. رسول الله علیه السلام وفرمیل من اصابه هم، کوم انسان ته چې د وهم د وسوسې بیماري ولګېږي او د هغه په زړه کې غلطې وسوسې رودرومي او یا په هغه باندې هیره رودرومي دا کار مې کړی دی دا مې نه دی کړی، او غمون یا په کوم انسان باندې غمونه وي په غمونو کې ډوب وي، د کاروبار غم مې وسره، د بچو غم مې وسره، او یا په قرضونو کې ډوب وي د هغې غم مې وسره، او سقمون یا د کوم انسان په بدن کې داسې بیماریونې وي چې د هغه په علاج نه پوهېږي. رسول الله فرمایي چا چې دغه دعا وویله الله الله ربي لا اشرك به شیئا، په دغه دعا کې د الله نوم 2 ځل راغلی دی، الله الله ربي لا اشرك به شیئا. چا چې دغه دعا وویله رسول الله فرمایي الا کشف ذلك عنه، الله رب العالمینو د دغه انسان نه د دې دعا په وجه هغه ټولې بیماریانې ختم کړي، وسوسه هم ته الله ختمه کړي، دغه شان د غمونه هم ته الله ختم کړي، او د دې انسان په بدن کې چې هر قسمه بیماري وي الله یې ته ختم کړي. خو چا چې دغه دعا په یقین سره وویله په دغه دعا یقین او د رسول الله په دغه خبره باندې